سلام ستړي مشي سلام علیکم ستړي مشي زما مینوال په کابل کې په یوه نانوایي کې یو او ګرمي هم ده او نانوایي هم ګرمه ده ډوډۍ هم ګرمه ده او دا ګرمي چې دومره سره یو ځای شي بیا چې سړی وږی او تږی بیا طبیعت جوړي که نه اوس تاسې راته ووایئ څنګه په دې ګرمۍ کې مو ګزاره څنګه ده دا خو د نسل لري که دا خبرې دي خلک تاسو کې د چا کار سخت دی دا سخت ده ته په ګرمۍ کې داسې اخلي کنه په دې هغه کې په تناره کې سخت ځکه چې ګرمي ډېره ده ته موږ را دې خواشه چې دا وګورو چې دا څه رقم هغه په اوړه هغه وانه چول که نه اوړه چې بیا هغه سرېښ کېږي نه دوه دي په وړي دوه ډوډۍ دوه ډوډۍ بس او ته مو کومه لیکه چې دا ډوډۍ هسته چې تنور تیزي کوي بیا سوځي دا ډوډۍ یو ور سره سي هغه بیا په غوړو ډوډۍ کوي ډوډۍ یو ور سره سي او بس او دا کار دا چې دا د څه نه تر هغه دی دا یو د څه ده او بل لا دا هر چې پوه شو کنه دا د څه دا رقم دا چې په خښ ولا دا د څه هغه دي او لاندې نه سره راوړي سي او دا دا پولیس نه دا د پاسه دا دې وګوره کومه وڅ په خای دا 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 پرې ولا چې دا کار څه په څو ورځو کې ځکه کیږي دا کار دا سړي پورې پاره دا نور څه نه کوي او د کار کم څه دا څو ورځو کې ستاسو دا کار ما تقریبا 15 کال کې کزي شروع کوم څو ورځې کار دي دا یو څه دا د سخت دی دا ورته دا غي ناس دا نه ورته وکړي او همداس دا ورته ورته کې شي او دا کار چې دا ودرېږي دا تیار خلک جوړي کنه تیار جوړي بیا تاسو د تراسه وته بیا بیا ولا دا نه کوم څه بس باشم دا به دې سیاوري دا کله چې وخت پیدا کوي به دې سي لپاره چې وای وري نو څنګه دی خو کې مو بد راځي دې برنامه دا بیا څوک جوړي دې په داسې ته جوړيږي اته جوړي او دا کاسي چې کوي دا دیوالې بدلې ګټا مو روټه ما دا څه کا دا ملګری چې دی دا دای چې دا تر اوسه پورې زمونږ عکاسي کوله دا شیان جوړي نو دی بیا او دغلته ښه ته دلته د اخکې تیم را وکړه والله چې دا کار هم آسان نه ده بس دا ترازو ده دا ترازو ده بس هغه ته تیار وړه خشتي شوی دي کنه تیار جوړ شوی دی هغه بیا راخلي دلته بیا تلې څومره پای دي 410 ګرام یو ډوډۍ ده اها 410 پرې اها کا دا خو دی وک بیا دلته ټولېږي کنه دې ځای کې سره دلته ټولې څو دانې دلته یې باید دا شل دانې جوړاو شل دانې په یو خانه کې اها دا شي جوړاو دلته یک دی دیږي کې او دلته وړل جوړه دلته معنا چې دغه وړه نه دي دا وراچه بیا وبو وراچه او ماشین چالانه چې مکس کې ګاډي کې سره لدې خوا مغدي دا رقم ده
هغه موږ ښځې چې په لاس باندې کوي که نه هغه دا کار کوي دا ماشین دا کار کوي کاکا زه دې باندې خو پوه شوم او هغه خو انشاءالله چې پاکي او سترګي خو شته که نه نظم دا ګورم ما ملګرو دغه د امام هغه بوټان وایستل څپلکې ځکه چې دلته باید پاک او صفا وي ځکه چې د ډوډۍ خبره ده که نه او هغلته څپلکې خلک باسي که راننوځي او پاک صفا د ملګري خو نو الحمدلله ځان پاک ساتي او دسونه کوي 5 وخت لمنځونه دي نو اسیم پاکي ډیره ده او تا کار احتیاط شي ده تا کار لکه چې لږ هغه غوندې آسان غوندې او د پیسو کار هم ده که نه یو شی بل د رښتیا یو بل شی باید زه ووایم هغه دا ده چې دا پیسې خو په رقم لاسونو کې باندې کېږي هغه پاکې نه وي نو تا ته پیسې یو څوک درکړي بیا په همدې لاس باندې بیا ډوډۍ باندې لاس وایي دا دې ته بیا کوشش کوو که نه خپل کوشش کوو چې صفایي څه مراعات کړو سره داسې پیسې دي چې وایي ګوره ګراک ته موږ یې تر واخلو موږ نه څوک نه غواړي دغه زړې نوې رقم ته سره دا خبره جمع کړې دي داسې درته موږ ګراک ته ورکړو موږ دولت نه دغه خواهش لرو دغه پیسو کې څه ناڅاغه وږي نوي شي خلک ډېر ورسره تکلیف دی دا اوس موږ له خلکو واخلو خلک یې له موږ نه غواړي بیا ډېر تکلیف بیا وړو والا موږ نه اکثره مایده پیسې نه غواړي غټې غواړي په دې کې موږ د دولت نه خواهش ته چې دې کې باید جدي پاملرنه وشي صحیح دا خو دولت کیسه شوله چې باید توجه وکړي خو تاسې هغه دا ده چې اوس مثلا په همغه هغه باندې دی چې لاس پې وواهه هغه پیسې خو دومره پاکې نه دي که نه رقم هغې باندې بیا دلته ډوډۍ باندې لاس وایي دا بیا د تشویش خبره نه ده تشویش خبره خو دغه عموما دغلته افغانستان کې چې وګورې همدغه کار هېڅ چاره نه لري بله که نه یو لاره به ورته سنجوو دې ته هم ښه او بل دا ده چې مالک یې څوک ده مالک خو فلحال را روان ده لکه چې په لاره ده ښه بس نو مالک هم را روان ده هغه سره به مې یو دوه خبرې وکړو او دغه نانوایي شوله د کابل او دا رقم نانوایي نن سبا ډېرې دي که نه نانوایي ټول یو خبره 50 متره کې یوه نانوایي جوړه آفرین خو دا وچه ډوډۍ خلک ډېر هم خوري دلته که نه والله خوري خو به زه خبره اوس کارونه دې ورځ کې ډېر ضعیفه دي او دولت چې د معاش وځنډی موږ کاروبار ورسره ضعیفه سي تاسې کاروبار په معاش پورې تړلی ده چې معاش نه میاشت په میاشت ورکړي کار هم کوي میاشت 10 ورځې معاش وځنډېږي موږ کار ورسره بیخي سوچاس صحیح دا بیا ماته یې ورته دا بیا تاکۍ څوک غواړي تاکۍ ځینې خلک دا رقم غواړي ځینې همداسې مکمله غواړي اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه سوی ده ګزاره کوي په څو ده یوه ډوډۍ په څو ده دا خو مثال عموما ریټ 20 روپۍ ده غټې خو بیا قراردادي کې ګزاره ورسره کوو 17 روپۍ یعنې داسې خلک دي چې مثلا دا که په 20 ده غواړي چې نیمه واخلي په 10 روپۍ نیمه دغه شی وړې ډوډۍ هم لري لسي والا دا هم ورته بیا ورته نیمه وایي ساره کوم دی دوی خوشحاله همغه شی ورسره کار مخته بیایي صحیح د دې ځای دا څوک چې چلوي په اصطلاح یا مشر چې ده دا سړی ده دی به خپل ځان راته وښیي نوم دی زه عبدالاحمد د غزني ولایت ګردنه کې ولسوالي عبدالاحمد نو عبدالاحمد چې دی دلته د دې نانوایي مشر دی څنګه دی کاروبار شکر د الله نه راضي یو ګزاره کېږي هغه روزمره غریبي روانه ده نو دا د ما مخکې واورېدل چې وایي تاسې کار ډېر په تنخواو پورې تړلی دی که چېرته تنخوا د خلکو وه ډوډۍ هم ښه خرڅېږي او که تنخوا نه وه ډوډۍ هم نشته همداسې نه دا خو د دنیا اصول دغسې یو په بل پسې مسلسل تړلي دي یو سړي دوکانداري مشهور ولري یو دوکانداري ورسره روانه وي که سړي دوکانداري کار روان وي هر څه کار یو بل پسې تړلي یو کار کوي ټول ورسره یو ځای کوي ټول نو ته څنګه کوې دا اوړه لکه څوک درته راوړي که ته یې خپله راوړې دا د خلکو تنخواوې څنګه وړو خو زه خپله راوړم بس کار کوم خلکو ته کار کولی چې هغه تنخوا یې ورکوو او وړه ته خپله د خارج نه راوړې که دلته نه دلته تجارت نه خارج تجارت نه وړي بیا غونه موږ کوم ځای دا وړه د کوم ځای نه راځي وړو
موږ ته خو نوم د قزاقي راځي قزاقستان او کرمنستان او روسیې د دغو جارو نه راځي فقط تجاران یې راوړي هغه هغه ټول دي وو د پاکستان نه لکه چې اوس نه راځي نه پاکستان نه تقریبا 14 کال زه کوم پاکستاني ولګم صحیح او دا ډوډۍ چې زه ګورم توره ډوډۍ هم تاسو لرئ نه دا وطني دا تور ډوډۍ کدا دا خپل وطني دي نو کومه ګټور دي او خوندور دي توره که سپینه ډوډۍ په د خلکو لپاره د صحت لپاره وطني دي او د بازار د کیفیت لپاره د حساب نمایش لپاره او بیه څنګه بیه وطني کې ارزانه دي دا ارزانه دي دا اوس مثلا دا سپینه ډوډۍ چې دا په شل ده کنه دا توره په څو ده توره په شل روپۍ کوو خو دا بیا دې طرفه څه غاټه نو انډیوالانو توره ډوډۍ وخورئ دا خو ګټه لري بل د وطن ډوډۍ د وطني ده نو د وطن په هر شی خوندور دي نو د عبدالرحمن سره خبرې وشولې د ده کاروبار نامه خدای ښه ده خو خدای دې وکړي چې نور هم ښه شي په وطن کې دغه د هر څه ګرم دي هوا ګرمه ده ډوډۍ ګرمه ده او نیتونه فکرونه او عادتونه ګرم دي همداسې دې په مثبته معنا هر څه ګرم وي او وطن دې ژوندی او آباد وي روغ اوسئ الله تعالی